او زه تاسو ته یو بل خوندوره خبره وکم تاسو د حفاظت لپاره کله چې وختان کټ کئ یا کله چې نوکان کټ کئ دا وختان او دا نوکان بے ځای ځکه مارته وي مثلا عموما پدې کې بي باقی کو نوکان چې کټ کو هغه چې کم ځای کې ورته ول ملته پراتی وختان چې کټ کو هغه چې کم ځای کې مورته ول ملته پراتی تاسو یاد وساتئ سمرا تیز جادو سحر کوړي منتري چې د دې نوکانو د دې وختانو په وجه باندې کیږي بل په سبا نه کیږي نو دا ساحران چې تاسو سره د چورانه ده کنه نو هغه ستانو کانم راوالي هغه ستا وختانم راوالي او بیا په دې باندې هغه تعویذګر هغه دمګره هغه په دې باندې خپل کوړي منتري کوي نو په انسان باندې دلته او عجیب اثر وشي د انسان یا دماغ خرابوي یا د انسان نور داسې حالاتي چې د انسان هغه خرابوي دا عموما د دینو کانو په وجه باندې او د اختانو په وجه باندې چې موږ پکې عموما بي باقی کو زه ته نه رسول بیا دا حالات نه راشي بیا وایو تعویذ را باندې شوی بیا وایو دار باندې شوی اگر باندې شوی نو پدې کې داخلك زمنګ د بدن نوکان یا زمنګ د بدن وختان د دې سرستنی میخونه یوځي کی او دا خو سایران ظالمان خلک دا بسکري دا کوړو منتر والا دغه خو کار د پیسو سره کنه دغه خو کار د چې 15000 دینه والا او 15000 غینه والا دا خدا سوچنه کوي چې زدا تعویذ کوما یا زدا دم کوما د دې انسان دماغ فلج کوما یا د انسان نور منفعت ختموما دا خو یو انسان هم د سپری غسل دا انسان مسبا زندگی نه کینا د دې دمګورو کار خود خپل پیسو سره دی ته ولا پیسې ورکا په هغه باندې تعویذ کی هغه ولا پیسې ورکی واپس تعویذ بن کی دغه خو خپل کاروبار دی لګي دی چلیه خود بل مسلمان د زندګۍ د بل مسلمان د زندګۍ د بچکولو سوچ د دې خلکو سره نه او د خپل نوکانو سره د خپل وختانو سره انتهایی احتیاط کوي او چې دې سره احتیاط کوي د دې سحر کوړو منتر او تعویذونو د مونږ نو به غم سي ان شاء الله د مفتی خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ